بخیر راغلی مانسرا پښتو اکیډمۍ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مانسرا پښتو اکیډمۍ لخوا زه محمد محسن یو نوې ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو کې موږ سفرنامه باندې خبرې کوو چې آیا سفرنامه څه ته وایي. سفرنامې ته موږ یون لیک هم ورته ویلی شو، یعنی یون مطلب دی سفر او لیک مطلب دی تحریر، یعنی هغه صنف دی هغه سفر په هکله لیک شوی وي هغه کتاب کې، نو دې ته موږ سفرنامه ویو. دا دنیا ټولو ادبیاتو کې د سفرنامه یو منلی شوی صنف دی او دا صنف ادب دواړو برخو کې یعنی نظم او نثر کې لیکل کېږي. د ادب کوم چې نور صنفونه دي نثري لکه افسانه، ناول، ډرامه، رپورتاج، ژوندلیک وغیره، دا کوم چې دي دا نظم کې نشي لیکلی بلکې دا نثري صنف دي. خو افسانه دوی کې واحد صنف دی چې دا ادب دواړه برخو کې یعنی نظم او نثر کې لیکل کېږي. د سفرنامې نه مخکې مونږ دلته لږ سفر باندې مختصر خبره کول غواړو، ځکه چې سفرنامې ته لږ زیات سفر سره دی. نو ټول نه مخکې مونږ سفر باندې لږ بحث کوو. دلته سفر معنا کوم چې کتابونو کې راغل دا، ډکشنریانو کې راغل دا، هغه دا ده چې سفر بظاهر یو ځای نه بل ځای ته تلل نه، مسافرت او ژوند ده، یعنی یو ځای نه بل ځای ته تلل دي سفر. خو کله چې سفر مجازي معنو کې استعمال شي نو د دې معنی نور هم سیوه کېږي، لکه سفر کامیابی راز ګڼل کېږي. څوک علم حاصلولو لپاره سفر کوي، څوک علم خپرولو لپاره سفر کوي، څوک سروزګار لپاره سفر کوي، څوک تجارت لپاره سفر کوي. عرض دا دی چې سفر کول انساني ژوند علامت دی، یعنی مړه سړي کوم چې دي هغه سفر نشي کولی. ډاډه زړه ویلی شو چې انسان په دې دنیا ته راغل دی نو مسافر دی. خو په دغه سفر سره کله مونږ نامه ولیکو لکه سفر نامه، نو نامه مونږ ورسره ټچ کو سفر سره. نو نامه کوم چې ټکی دی دا فارسی ژبې ټکی دی چې معنی دا لیکنه، رساله، کتاب، چټۍ وغیره. نو مونږ سفرنامې تعریف داسې کولی شو لکه سفرنامه هغه کتاب یا هغه مضمون یا هغه رساله وي چې هغه کس سفر حالات پکې درج شوی وي. څنګه چې ما وویل چې سفر انساني ژوند سره تړلی څیز دی، نو د دې په وجه هر څوک سفر کوي. نو دلته دا سوال را پیدا کېږي، مخ ته راځي چې آیا سفرنامه هر سړی لیکلی شي یا نه صرف ادیب لیکلی شي؟ نو د دې جوابونه کوم چې دي هغه هر څوک خپل نظریاتو سره ورکولی شي. خو زما کوم چې ذاتي نظریه ده دې په باره کې هغه دا ده چې ضروري نه ده چې سفر کوم چې کوونکی کس وي هغه ادیب وي، یعنی سیلانی ضروري نه دی هغه ادیب وي، خو لوستونکي خو وي کم از کم هغه کې لږ ډېر د خاصیت په کار د مطالعې چې کتابونه ولولي، کتابونه ګوري، لکه لوستلو سره هغې شوق وي. لکه د مثال دا هم دی چې په جومات کې کله چې زمونږ مولا نه وي راغلی نو مونږ بیا کوم چې نور جومات کې کسان وي هغه کې مونږ هغه کس ته مخکې کو کوم چې لکه کوم ته چې د قرآني پاک حدیثو او علم مطالعه وي، هغه سره علم وي او هغه مطلب هغه نیک وي او دا څیزونه ورسره وي، نو موږ هغه کس ته مخکې کو، هغه موږ ته موز ورکوي. نو دغسې د دې هم مثال دی چې هغه خو ادیب نه وي لیکن کتابونو مطالعه ورسره وي، علم ورسره وي، لوستونکي وي، نو بیا هغه سفرنامه لیکلی شي. اوس موږ دلته یو سفرنامې تعریف کو. سفرنامې تعلق سفر سره دی چې فني لحاظ سره یو بیانیه صنف دی
چې سیلانی د سفر په دوران کې یا سفر په ختمېدو ولیکي. یعنی سفرنامه لیکلو دپاره سفر کول شرط لازمي دی. سفرنامه هغه نثري داستان ته وایي په کوم کې چې یو ملک یا علاقې سترګو لیدلې حال، جغرافیه، مذهب، تهذیب او معاشرې خدوخال بیان کړي شوي وي. یعنی یو سیلانی د یو ملک نه بل ملک ته ځي یا یو ځای نه بل ځای ته ځي، نو پکار ده چې سیلانی هغه ملک، هغه علاقې کوم چې سترګو لیدلې حال وي، جغرافیه وي، مذهب وي، کلتور وي، تهذیب وي او دغسې کوم چې نور معاشرې ټولنې خدوحال وي هغه خپل سفرنامې کې بیان کړي، چې نور کوم چې لوستونکي دي، کاري دي، هغه هم هغه ځای هغه ملک نه ځان خبر کړي. د دې موږ دا فایده هم ده. انګریزي کې سفرنامې دپاره ټرولاګ ټکي کارول کېږي. موږ ویلی شو په ډاډه زړه چې سفرنامه د سفر په هکله یو نشریاتي فلم یا لیک دی. سفرنامه په اصل کې یو بیانیه سند دی چې د پوره ژوند هاته شوی وي پکې. یعنی هغه ملک تهذیب، ثقافت، جغرافیه، تاریخ، موسمونه، آب و هوا، هغه ځای رسمونه، ودودونه، دستورونه درج وي. په سفرنامه کې ژبه، انداز، بیان، نفس مضمون، موضوع، تجربه او تکنیکی هنر ته ډیر اهمیت حاصل دی چې د یوې معیاري سفرنامې اجزا ګڼلی شي. یعنی سفرنامه کې د پوره ژوند هتک شوی وي. یعنی یو سیلانی چې کوم ملک ته ځي هغه کوم چې تهذیب وي، ثقافت وي، جغرافیه وي، تاریخ، موسمونه، آب و هوا، خلکو، رسمونه، رواجونه، ودود، دستور، ژوند تیرولو معاملات، د پیدایش نه مرګ پورې چې هغه کوم معاملات وي هغه سفرنامه کې بیان شوی وي. او سفرنامه لیکلو دپاره کوم چې فني تکنیک دی هغه اندازه بیان خیال وساتي، نفس مضمون خیال تاسي، هغه سره تجربه وي، تکنیک وي، هنر وي، دا ټول څیزونه د یو ښه معیاري افسانې اجزا ګڼلی شي. چې کله چې دا تکنیک هغه خپل لیک کې فالو کړي نو کاري هم بیا په مزه سیلانی سره په ځي سفر کوي. هغه هم هغه سفر لوستونکي هم بیا ځان هغه سفر کې ګڼي او په مزه سفرنامه لولي. پکار د سیلانی دې خبرو لږ خیال ساتي سفرنګار، نو بیا هغه سفرنامه معیاري وي او دا ټول څیزونه هغه خپل لیک کې راوړي. مونږ ویلی شو سفرنامه د سفر په باره کې هغه لیک ته وایي چې خپل سفر یا د بل چا سفر د سترګو لیدلې حال پکې قلم بند کړی شي، دې ته سفرنامه وایي، دې ته ژوند لیک وایي. ډنډه دا ده چې هر کله یو لیک دا لازمات لري لکه چې سفرنګار کوم چې دي، سیلانی کوم چې دي، سیلکونکي هغه سفر وکړي، ځکه چې سفرنامې دپاره سفر کول شرط کوم چې دی دا لازمي دی. نو هغه سفر وکړي او بیا سفر په دوران کې ولیکي یا سفر په واپسی کې ولیکي. نو دا سفرنامه ده. کله چې دا لیک لازمات لري نو بیا هغه سفرنامه بللی شي. امید ساتم چې تاسو دې ویډیو نه ښه استفاده واخلئ او دغه الفاظو نه تاسو ماته اجازت راکړئ. والسلام.